امام بهقي وبل روایت نقل کړي پر روایت سفیان ابن عیینه ومن افضل الاعمال رسول الله فرمای بهترین عمل دار ادخال السرور علی المؤمن خوشحالی په مؤمن سړي باندې ور داخلول یو سړی پریشان دی خبره مؤمن دی او تور درسه خوش خبره وکي چې هغه باندې دا خوشاله شي او تسلی ورګي بده مړی کې بده مشکلاتو کې رسول الله فرمای دا بهترین عمل دی دا قرض ادا کا دا یو حاجت پوره کا او کله چې مشکل کې هغه واقع هغه مشکل ته لری کا عبد الله ابن عمر فرمای امام طبرانی دا روایت نقل کړی دی وی یو سړی رسول الله صلی الله علیه ورته ویل الله رسول بهترین عمل الله لا کوم عمل الله لړ بهتر دی د سړي ته پوښتنه نبی کریم علیه السلام ویل احب الناس الى الله انفعهم للناس په دې ټول انسانانو کې الله لړ محترم هغه انسان چې هغه د الله بندگانو له خیر ور کوي واحب الاعمال الى الله او بهترین عمل الله رب العزت له حق خوشالي چې سړی په مسلمان ور داخله کی یته مصیبت لري کې یو قرض ادا کی یا د غلوګه ختمه کی ولئن امشوا کچر د زړه مسلمان په حاجت کې لاړ شم دا مال دیوی مش اعتکاف نه بهتر دی چې په مسجد نبوي کې وکما دې خبره تاسو سوچ کوئ رسول الله ویلي وې د مسلمان سړي حاجت دی او سات شو سره منډه والم او هغه حاجت ورته پورا کوم وې ایو مې په مسجد نبوي کې ز اعتکاف وکم دي کې به دومره فضیلت او ثواب ونه غنم لکه څنګه چې په هغه وګنټه منډه کې ما ثواب وګڼلو هغه کې دله ثواب ورکې دي قرض هغه ورته ادا کا رسول الله فرمای امام مسلم رحمت الله علیه باز روایت پیش کړی دي دویم جلد وی پورز قیامت رب العالمین او بندره ولې ملائکه له وشي دا عمل نامه غوړي وی هیڅ بګی نشه مگر یو خبره شاه وی چا باندې چې قرض هغه به ورته ورسره کول زبل مش بیره کې او بل بیره کې او بل بیره کې الله رب العزت بو وی چې دې سړي زما بنده سره دا معاملې کړی دا نو تاسو به دې گواهی چې دا سړی مې استماف کې جنت لمه بوتلو قرض نن ټول مسله دې ګټه ده په کومه طریقه پیسې بندګم چې ګټه وکي څنګه څنګه لیکن انسان چرته داخله نه وځي لکه دا قرض دې مسلمان لور کم دا مشکل به وسحل شي لیکن باقي دنیا کې مال به خیر الله راکړي ابن قیم خبره کړې ډېره مزیدار وی یو روپۍ چې چاله ورکړه ته خو وسوي چې دا سړی دې روپۍ له محتاج دی خو دې له بد خپل ځان ډېر محتاج غړي څنګه نن دا روپۍ زدل ورکوم کزه ورنکم کې دې شي دې ورکی کدی ورنکی کې دې شي بل ورکی خود شي ورځ را روانه ده چې الته به هیڅوک چاره شي نه ورکی سوا د حق عمل نه چې ته په دنیا کې کړي دي نو الته چې به بدل نه نو زور ته محتاجم که غیر محتاج ډیر انتهاجات محتاج رسول الله فرمای الله به سړی راولي ورته بو چې زما جامول ضرورت او خوراک اوس خاک لولې درانه کې الله ته خو پاکي وسته به خو کې گاونډیو چې غله دي شی ور کړي وي د شی ول کماله احسان کول اخلاص او بل روایت کې دار چې ابن ابي الدنيا را نقل کړي پر روایت ابو هريره رسول الله فرمای و افضل الاعمال په ټول عملونو کې بهتر ده چې ته مؤمن مسلمان له خوشحالي ورکی داغه نه قرض ادا کی او یا اغله ډوډۍ ورکی خوشحالي ورور خوشاله خبر قرض ورمانه د پاګه کې وسره احسان وکاو د قشن ډوډۍ خوراک وسکا زه خدای الله نبی فرمایي چې خوروا زه ته کې د گورنر له ورولېږي په دې کې خیر دی